ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند اباکو سیمه کې د اقصی تر نامه لاندې د ولیبال ټورنیمنټ پایلوبه ترسره شوه. ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دغه لوبې چې څو ورځې مخکې د بېلابېلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، پایلوبه یې د خوږیاڼو او چپرهار لوبډلو ترمنځ وشوه چې مساوي پای ته ورسېده او د لوبې کپ چپرهار لوبډلې ته ورکړل شو. ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش رئیس عبدالسلام وزیروال وایي په دغه سیالیو کې د ننګرهار په ګډون له 15 ولایتونو څخه 14 لوبډلو ګډون کړی او موخه یې د ولیبال لوبه ته پرمختګ ورکول او د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. د دې هدف دا دی چې موږ د دې شپږ لوبډلو نه لوبغاړي راټولوو، یو منتخبه لوبډله د ولسوالیو په سطح باندې جوړو، بیا دغه ولسوالیو د لوبډلې نه یوه د ولایت په سطح باندې لوبډله برابرو. نو اراده زموږ انشاءالله چې د ننګرهار په سطح د ټولو ولسوالیو منتخبه او بیا د ننګرهار یو منتخبه لوبډله برابرونې ته په نږدېو کې به انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د ولیبال او د ټولو ورزشونو دپاره موږ ته ساحې راکول کېږي. د امیرالمؤمنین حفظ الله ورعا په حکم باندې په ټولو ولایتونو کې به موږ ته ساحې راکول کېږي د ورزش دپاره، د ځوانانو دپاره چې له ښوونیز مرکز څخه رانیولې ده د ورزش تر ټولو لوبو پورې به میدانونه ولري. ورته مهال دوه تنه لوبغاړي احمدزی او شفیق الله چپرهاری دا ډول ټورنمنټونه د دوی د راتلونکي لپاره اړین بولي او وایي دا ډول سیالۍ د ولایتي او ملي لوبو لپاره زموږ چانس زیاتوي او نورو لوبو لپاره لا چمتو کېدای شو. نو د ټولو ملي لوبو د پرمختګ لپاره محلي لوبې چې دي دا ډېرې زیاتې مهمې دي. چې محلي لوبې نه وي نو هغه کوم لوبغاړي چې په کلیو بانډو کې دي د هغې غوړول او هغوی ته د پرمختګ لاره برابرول نو دا به ناممکنه وي. نو د دې کار دپاره هغه کوم چې مسؤلین دي هغوی ته دا د هغوی مسؤلیت موږ ګڼو چې هغوی ورته فرصت برابر کړي او د هغوی هغه استعدادونو ته سهولتونه برابر کړي. دغه لوبې ډېرې مهمې په دې دي چې دغه یوه لرې پرته ولسوالي ده، دغه کې چې هغه پټ استعدادونه دي دغه راښکاره کېږي. دغه سیمو کې هغه پټ استعدادونه به د خپل ولسوالۍ نمایندګي کوي، د خپل ولایت د خپل ولایت نه د خپل هیواد نمایندګي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي ډاکټر جمال ناصر او حدید الله هم ورته لوبې د ځوانانو د یووالي او ورورولۍ لپاره اړین بولي او په راتلونکي کې د ځوانانو لپاره د نورو لوبو او ورته برنامو غوښتنه کوي. تقریبا د 90% اتفاق د هر اوسه د خلکو ترمنځ دوستي جوړه شوې، ورورولي جوړه شوې. اندا والیبال ورزش دی، کرکټ کې والیبال کې نور سیالي چې د خلکو ترمنځ ورورولي او د دوستي تعداد یې اوس الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې دغه د خلک ټکر ته رسي، سیال ته رسي او دغه ټورنمنټونه په لاره اچول کېږي. د حکومت هم دا غوښتنه ده چې خلکو ته نور اسانتۍ هم رامنځته کړي تر څو نور د ورزش او د هغې دپاره خلک چې دی وهڅېږي. له دې مخکې هم په دغه ولسوالۍ کې د ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په هڅو د والیبال سیالۍ ترسره شوې دي.